سلامونه. کابل کې د مازدیګر شپږ او پېښور کې شپږ نیمې بجې شوې. بي بي سي نړۍ د وخت نننۍ ګڼه کې مو افغانستان او پښتونخوا کې شرک ناتارو روغتونه بېلابېلو سیمو کې مرګ ژوبله او پراخ زیانونه اړولي. طالبان وایي د وسلوالو ځواکونو شمېر یې شاوخوا 150,000 دی او ان د پخواني نظام خلک هم ورسره کار کوي. سومالیا کې د ډلهییز برید پای امنیتي ځواکونه یې وایي موګدیشو کې پر یو هوټل بریدګر اورپکي وژلي. خبرونه کې دا هم په حال کې چې د لوړو کنګلیزې ویالې ټیټیږي د همالیا هسکو لرې پرتو کلیوالو سیمو کې هندیان د اوبو له کړکېچ سره مخامخ دي. او د هند ویش ذهني ټکان میراث یې 15 کال وروسته هم ترې ژوندي پاتې شوي کړيږي. د خالونو کیسه چې نورو ته د عقیدې پخلي کې ورسره مرسته کړې. جوړ تازه نن یکشنبه اتوار د اگست 28 نیټه د بي بي سي نړۍ د وخت خبرونه ګورئ. نور خبرونه هم پکې درته لرو هیله ده راسره پاتې شئ. افغانستان کې له بېلابېلو ولایتونو د درنو اورښتونو او سیلابونو ریپورټونه ورکړل شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ننګرهار، کونړ، وردګو او لوګر ولایتونو کې سیلابونو پراخ زیانونه اړولي دي. د ډېرو سیمو د مرګ ژوبلې ریپورټونه هم ورکړل شوي دي. د کابل جلال آباد لار هم د سیلابونو له امله تړل شوې ده. خدای نور ناصر پرې له اسلام آباد نور حال لري. د افغانستان په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د یاد ولایت په خوشي ولسوالۍ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په پرونیو بارانو او سیلابونو کې ډیری کورونه نړېدلي او ورسره په یادو سیمو کې په لسګونو جریبه کرهنیزه مځکه او لویې لارې ویجاړې شوي دي. هلته ځایي چارواکي په دې بارانو کې د لږ تر لږه 100 تنو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ژوبلېدو خبر ورکوي. ټولو اړوند ادارو او مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې له مصیبت ځپلو سره هر څه ژر د خپلو امکاناتو سره سم مرستې او همکاري وکړي. دغه راز له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو، خیریه بنسټونو او بشرپاله نهادونو څخه هم په عاجله توګه غواړو چې په دغه حساس وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي او له مصیبت ځپلو سره هر څه ژر چې ممکنه وي خپلې مرستې ونسپموي. بلې خواته په پاکستان کې بیا بلوچستان ایالت نن هم هغه ایالت و چې هلته د نورو ایالتونو پرتله وروستیو بارانو او سیلابونو ولس ته ځاني او مالي زیانونه ورسولي دي. دا د لورلایي یا بوري سیمې نننۍ ویډیو ده چې هلته یو خړ 2 ماشومان وړي دي. له تیرو څو اونیو راهیسې چې دغه بارانونه او سیلابونه راغلي دغسې یو شمېر پیښې شوي دي چې خړو ډیری کسان وړي دي. هم هلته په بلوچستان کې ډیری لویې لارې لا هم بندې دي چې له امله یې په زرګونو مسافر له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره چې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو په خاصه توګه په بلوچستان کې لا هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل کېږي. خو ځایي رسنۍ د سیلابونو او بارانونو ته ډېر لږ پوښښ ورکوي چې پر ضد یې پر ټولنیزو رسنیو باندې سخت غبرګونونه راغلي دي. خدای نور ناصر و اسلام آباد کې طالبان وایي د اوس یې د هغه وسلوال ځواک شمېر چې دوی د خپل نظام اردو یا پوځ بولي شاوخوا 150,000 دی. د طالبان دفاع وزارت سرپلټونکي لطیف الله حکیمي وایي دغه ځواکونو کې طالب وسلوال د دوی خواخوږي دي او ان د پخواني نظام کسان چې دوی ته ورغلي منفي ځواب یې نه دی ورکړی. یا مبارز کابل کې له ښاغلي حکیمي سره خبرو کې لومړی ترې پوښتلي چې څومره د وسلو او وسیلو د قاچاق مخنیوی یې کړی. قاچاق ځینې بیلګې چې په امارت په حاکمیت په لومړنیو میاشتو کې ورځو کې رامنځته شوې وي بیا خو په تمام عناصر حتی د داغمه وسپنو قاچاق هم بیا چا نه دی لیدلی ځکه چې سرحدات محفوظ وو په ټول افغانستان باندې واحد حکومت ده. هغه مخنیوی هم یوه چاره وه هغه تنظیم شوه
اول سر کې خو دلته بې بندوباري وه ځکه 3.5 لکه شاوخوا اردو استخباراتو او پولیس ونړېدل هغوی یوړې د څه ډېر څه یې له ځانه سره یوړه او دلته پاته هم شوه نو هغه څه حتما هغه د مافیا خو مخته ده په دنیا کې مافیا حتما لاس لري په دې کې خو د هغه مخنیوي دپاره چې کوم کوټلي ګامونه پورته بیا د هغه وروسته بیا بېلګه چا په مخه نو څنګه په دې برخه کې مو کسان ونیول بلې ځینې کسان نیول شوي وو هغوی محکمې ته وسپارل شو محاکمه شو نو دا شته تجهیزات چې له پخواني پوځ نه پاتې دي آیا دا ټول خوندي دي زه خو په پوره بصیرت سره ویلی شم چې مطلق خوندي دي زموږ سره په سر مفتشات کې مکمل د هر میل چې هغه پر څو نوع باندې تقسیمېږي سپکه وسله و درنه وسله او همداراز نظامي تجهیزات وسایل وسایط دې ټول لیست پروت ده نو د روان کال په لومړیو کې تاسو اعلان وکړ چې د پوځ پر جوړښت کار کوئ او غواړئ چې یو لوی پوځ ولرئ د پوځ د جوړولو کار چیرې ورسېده په دې کې ځینې ټکي محرم هم وي باید محرم پاتې شي خو موږ په وار باندې اعلان وشو 100,000 اردو یو 50,000 اردو یو 110,000 اردو امکانات په کتو سره به دا شمېر کېدای شي زیات هم شي خو داسې اردو وي چې کیفیت مهم ډېر دی چې کیفیت ډېر پام وشي او امارت یې تجهیز کړای شي تمویل یې کړای شي ځکه چې خارجي منابع دلته نه چې هغه تمویل کړي دا اردو او ورته اړتیا وي نو په هغه اړتیا مطابق به د اردو په تشکیلاتو کې پراخوالی راځي نو د چارو څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان مساحت ته د افغانستان جغرافیې ته او د افغانستان استراتیژیک موقعیت ته په کتو دا شمېر چې تاسو یادوئ لکه 110,000 او یا 150,000 کسیز پوځ دا بسنه نه کوي دلته تاسو معلومه ده که حالات عادي وي بیا سرحدات د هغه هیواد د اردو مربوط نه وي بیا د پولیسو مربوط سرحدي پولیس وي ورته که حالات غیر عادي وي حتما بیا اردو ډېر مصرفه په سرحداتو کې بیا به نو شمېر ته اړتیا وي چې زیاته شي فعلا چې زموږ کوم اردو ده په کار باندې مصرفه هغې لا چارې سمبال کړي دي او که اضافتو پکښې راسي هغه به د رزمندید مطابق وي اټکل څومره به وي د اردو شمېر اوس اټکل 150,000 شاوخوا دا اوس 150 ته رسېدلی بله نو د جلب و جذب سیستم او معیار مو څه دی څنګه دا کسان پوځ لپاره نیسئ کوم کسانو چې 20 کاله په امارت کې خدمت کړی وو په لومړني قدم کې هغوی ثبت سجل او جذب شو جذب وو هغه فقط داسې و چې په نوي ډول باندې یعنې په دوه تشکیلاتو کې ولاړ یا بلکې په درو نظامي ارګانونو کې استخبارات پولیس او همداراز ملي اردو او نور چې چا مراجعه کړې ده چې په اردو کې ځان داخلول غواړي یا په پولیسو کې تاسې هم لیدل او همداراز په نورو ادارو کې هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی هر چا ته حق ورکول شوی ده نو اټکل څومره شمېر کسان به پکې وي چې هغه طالبان دي غیر طالبان هغه به څومره وي دا به ټول طالبان نه وي دومره طالبان تعداد دومره کله وو تاسو معلوم ده د اکثریت د طالبانو یا د مجاهدینو سره هغه کسان چې ورسره هم نظره وي هغوی په د جهاد یا په د 13 کلن مبارزه کې ونډه اخیستې یا د هغوی خواخوږي وو ورسره طبعا په دې کې به داسې کسان وي چې هغه په د نظام باندې نه وو خوښ لکه ځکه چې دوی په خلاف باندې جنګېدلو او حتی د دغه نظام د تېرې ادارې چې کوم کسانو مراجعه کړې وي هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی دا تخنیکي پرسونل تاسې وینئ خو د دفاع وزارت تخنیکي پرسونل مکمل هغه دي حتی انجینران پیلوټان او نور کدرونه دا ټول هغه زاړه کسان دي موږ حتی د امیر دفتر دغه موږ نه دي خو داسې هم ده چې ځینې کسان چې د پخواني پوځ روزل شوي افسران دي هغوی وایي چې اوس هم اوزګار دي په کور کې دي او هیڅ راز تماس ورسره نه دی نیول شوی ما عرض وکړه چا چې مراجعه کړې وي هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی تاسو کولی شئ په پوځي ملي اکاډمي ووینئ یعنې هغه پوځیان چې هغوی روزل شوي کماندو مثلا روزنه اخیستې یا نور برخو کې د پوځ د نقشې جوړولو د جګړې په برخه کې مهارتونه لري هغوی ته هم اجازه ورکوئ زه به لنډه خبره وکړم او دا ټول مسله پکښې واضح کېږي که دی خپله دغه کس چې مراجعه کوي دی که تخنیکي فني پرسونل ده که پخوانی جنګي د کار څوک که دی له ځانه څخه مطمئن وي چې څوک په حق العبد باندې نه رانیسي په هره کچه چې وي کولی شي هغوی ونډه واخلي د افغانستان روانو اقتصادي حالاتو ته په کتو د پوځ تجهیزول ستونزمنه چاره بریښي له کومې به یې تجهیزوئ
مخکې سر کې ما عرض وکړ چې پر داخلي منابعو باندې متکی اردو ده. فکر کوي چې داخلي منابع دومره دي اوس مثلا که بودیجې ته موږ وګورو تقریبا 50 سنه بودیجه کم شو. کسر بودیجه کې لکه څومره چې راغی همدغومره په اردو په تعداد کې هم کسر راغی او دوی په معاشاتو کې هم کسر راغی. نو درې کسر بیرته واحد خبر هغه څه چې هغه اردو چې امارت په نظر کې لري هغه تمویلولی شي. نو اوس شته ځواکونه څومره سمبال دي؟ همدغومره چې اټکل یې کېږي همدغومره سمبال دي، څومره چې ورته اړتیا وي همدغومره سمبال. طالبانو دفاع وزارت کې سرپلټونکی حکیم الله لطیف الله حکیمی و چې د یا مبارز پوښتنې ځوابولې د مرکه او د غرض د افغانستان په اړه نور بېلابېل خبرونه پر BBC پښتو ویبپاڼه هم موندای شي او تلای شي bbc.com/پښتو ته که موبایلونو کې انټرنیټ لرئ نو BBC پښتو ویبپاڼه پرانیزئ. یو څو نور لنډ خبرونه. د کولمبیا نوی ولسمشر ګوستاوو پیټرو هغه امرونه ځنډولي چې له مخې د وروستۍ فعالې ګوریلا ډلې ELN مشران ونیول او وسپارل شي. دا ګام ښایي د سولې رسمي خبرو بیا پیل ته لار هواره کړي. د زیاته کړه ځواکونه باید اوس پام هغو ګواښونو ته واړوي چې د نشي توکو ډلو ټپلو په ګډون یې ښایي له بهره ملي خپلواکي ورسره مخامخ وي. د ولسمشر پوتین یو تر ټولو نږدې ملګري لور الکساندر دوکین لور یو بامي چاودنه کې وژل شوی چې شک دی بام یې ګاډي سره نښلول شوی و. دواړه بیګا له یو ملي فستیوال ستنېدل خو وروستۍ شبکې پلار وپتېله چې بیل لاړ شي. ملاتړو یې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې او د اوکراین پر وړاندې د وحشي ګامونو غوښتنه کړې چې دوی وایي د دغه برید تر شا دی. پرتګال کې حکومت هغو کلیوالو سیمو کې بندیزونه بیا لګولي چې د ځنګلیزو اورونو لوړې کچې خطر له امله پکې بیړنی حالت اعلان شوی و. دغه هیواد د اوړي د ګرمۍ درېیمې څپې سره مخامخ دی. سږنی کال پکې له وړاندې د ګرمۍ څپې او اوږدمهاله وچکالۍ له امله لسګونه زره هکتاره مځکه سوځېدلې ده. د برېټانیا کانتینرونو تر ټولو بوخت بندر فلیکسټو کې نږدې 2000 کارکونکو د معاشونو پر سر کاربندیز کړی دی. داسې اندېښنې دي چې دا 8 ورځنی کاربندیز ښایي پلورنځیو ته د اکمالاتو رساوي پر ځنځیر اغیز وکړي. حکومت وايي اکمالاتي یا د سمبالښت ځنځیرونه له فشارونو سره ځان سمولی شي. سومالیا کې امنیتي ځواکونه وايي پلازمینه موګدیشو کې له هغه هوټله 106 کسان ژغورلي چې د جمعې په ورځ پرې الشباب اورپکې ډلې برید کړی و. د حیات هوټل 10 ساعته کلابندۍ پای کې د پولیسو مشر خبريالانو ته ویل چې امنیتي ځواکونه خونه په خونه په ملکیانو پسې ګرځېدل چې وی مومي وی ژغوري. عیني شاهدان وایي د برید پر مهال لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي خو د پولیسو مشر د مرګ ژوبلې شمیرو په اړه څه معلومات ورنه کړل. نوره کیسه یې د ریپورټ کې. د موګدیشو په فضا کې د هوایي ډزو لوګي لیدل کیږي. د سومالیا په پلازمینه کې پر حیات هوټل د جمعې په ماښام برید وسو. د اسلام پالو د ملیشې یو ډله په هوټل ورننوتله. د الشباب برید کوونکو لږ لږه 2 بمونه د هوټل بهر وچاودل او بیا یې د ننوتو لار پیدا کړه. دغه خونړۍ کلابندۍ نږدې 10 ساعتونه دوام وکړ. دا هوټل په خبريالانو او سیاستوالو کې خورا مشهور دی. وسلوالو کسانو خلک د ننه يرغمل کړي و. په دوی کې ځینې وژغورل شوه چې ډیری یې په روغتون کې درملنې ته اړتیا درلودل. په سومالیا کې الشباب یو سختدریزه اسلام پالي ډله ده چې د فدرالي حکومت سره په اوږدمهاله جګړه کې ښکېله ده. ځینې باور لري دغه مرګونی برید د حکومت د وروستیو څرګندونو په جواب کې دی چې ویلي و دوی به د وسلوالو ملیشو په وړاندې خپل غبرګون کړندې کوي. له بده مرغه موږ په سومالیا کې په دې تیرو څو کلونو کې خورا بده حکومتداري درلودې چې د افغانستان په څیر سومالیایي ځواکونه لا ډیر کمزوري کړي. ډیر کله یو ځانګړي ټبر یا سیاستوالو ته منسوبېږي. ځکه خو ډیره موده کېږي د دې ویره وه چې الشباب به پیاوړی کېږي. په داسې حال کې چې ځنډېدلي حکومت بالاخره څو میاشتې وړاندې په کار پیل وکړ. امنیتي ځواکونه ادعا کوي وسلوال سړی اوس وژلي او یرغل پای ته رسېدلی. خو دغه ډله وایي ځینې یې له وړاندې پلان شوو خوندي ځایونو ته تښتېدلي دي. دا جګړه به ښایي د اوس لپاره پای ته رسېدلې وي.
خو ډېری کسان لا هم د خپلوانو په اړه د خبر اورېدو ته شیبې شمیري چې د دې خونړي برید پر مهال دننه بند پاته وه. له سومالیا ورځو هند ته. هغه هندیان چې د هیمالیا غرونو لرې پرتو کلیوالو سیمو کې ژوند کوي اوس د اوبو له کړکېچ سره مخامخ دي. د سیمو کې کنګلیزې او ویالې ټیټیږي او کورونو ته د کنګل سړه هوا کې د اوبو وړل یوه سخته چاره شوې ده. د دغه هیواد حکومت اوس د ځانګړو لارو چارو په کارولو د دې زیار باسي چې دغو کلیوالو سیمو ته نلونو کې اوبه ورسوي. د بي بي سي ډیویا آریا له داک سیمې ته تللې چې وګوري دا لارې چارې څومره بریالۍ دي. د سمندر له سطحې 14,000 او 900 فوټه لوړ د غره په سر کې یوه دښته ده. لا موږ خپل ټول ژوند دلته تیر کړی خو هیڅکله یې د نل اوبه نه دي څښلي. په دې ځای کې د څښاک او د لوښو مینځلو لپاره اوبه ساتم. اور سردی کې ټایم کہاں جانا پڑتا ہے؟ د یو میړه پر هغه لاره بوتلم چې هر ورځ یې د اوبو راوړلو لپاره کاروي. موږ پاکي سرچینې ته د رسیدو لپاره له ډیرو ویالو تیر شو. د تودوخې درجه دومره ټیټه شي چې که اوبه بهر پرېښودل شي کنګل کیږي نو ځکه دومره اوبه راوړي چې اړتیا ورته لرو. که 100 لیټرو ته اړتیا وي نو 100 لیټره اوبه راوړو. لامو په سخت ژمي کې هر ورځ په اوبو پسې ځي خو کافي نه وي. په دودیز ډول د یخو چینو د ټولې سیمې د څښاک اوبو اړتیا پوره کولو لپاره کافي اوبه درلودې خو له لسیزو د هیمالیا غرونو یخ کم شو او دا چینې هم ورسره کمې شوې. د دې سیمې وګړو د خپلې اړتیا پوره کولو لپاره پام د ځمکې لاندې اوبو ته کړ. دلته ژوره کیندنه روانه ده. د نل اوبو رسولو په برخه کې د حکومت ژمنې پوره کولو لپاره هلې ځلې کیږي چې په پایپونو او زیرمو کې اوبه کنګل نشي. لداخ پلینز کی طرح نہیں ہے کہ هر گھر لداخ د هوارې ځمکې په څیر نه دی چې د اوبو ټانکۍ د ولري او له هغه ځایه د اوبه په کلي کې پر کورونو وویشل شي. دلته د ځمکې لاندې ټانکۍ جوړیږي ځکه باید د اوبو د کنګل کېدو مخه ونیول شي. له چمتووالي یو کال وروسته په کلي کې د اوبو رسولو سیستم آزمایل کیږي. आपका फोन चल पड़ा. हेलो हेलो آیا په ځانګړو ډول پوښل شوي نل کې اوبه نه راځي. ځایي انجینر وایي لامل یې د پایپ د یوې برخې چاودنه ده چې اوبه ترې ځي. لامو د نل اوبو ته انتظار کوي خو د اوس لپاره حل لاره دا ټانکر دی. خو لا څرګنده نه ده چې کله به د نل اوبه ورسیږي. د هیمالیا لوړو کې خلکو ته د اوبو کړکېچ یو دوه نور لنډ خبرونه هم راخلو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د خپل هیواد خپلواکۍ ورځې پر مهال له روسیې د شونې برید خبرداری ورکړې ده. د راتلونکي چهارشنبه شروع به له شوروي دغه هیواد خپلواکۍ یو 13مه کلیزه وي او د روسیې له یرغله 6 میاشتې به پوره کیږي. ښاغلي زيلنسکي اوکراینیانو ته ویل روسیا ښایي په ځانګړي ډول د یو ناولي او شریر عمل څه کولو هڅه وکړي. او د چین جنوب لویدیځ کې له روانې وچکالۍ سره یانګزه سیند کې د بودا 3 مجسمې رابرسېره شوي دي. دغه مجسمو نندارچیان ورجذب کړي چې غواړي د اوبو له بیا زیاتېدو مخکې یو څه ننداره وکړي. داسې باور دی چې د مجسمې ښایي د منګ کورنۍ د واکمنۍ له مهاله وي چې د 14مې او 18مې میلادي پیړۍ ترمنځ پر چین واکمن وو. د ملګرتونو پور یو کړکېچ د چین لوی اقتصاد لړزولو ګواښنه کوي. یوازې میاشتې مخکې له دې چې شي جین پین خپل تاریخ کې په کمساري ډول دریم ځل د ولسمشرۍ پر ګدۍ پاتې شي، د ملکیتونو احتجاجیانو پانګوالو د کورونو پورونو له ورکړې ځکه لاس نیولی چې ټیکهوال یې د کورونو جوړولو کار نه بشپړوي. ځینو ښارونو کې د کورونو څښتنانو چې له جوړېدو مخکې اپارتمانونه اخیستي پریکړه کړې چې خپلو نیمه جوړو کورونو ته ورکړی شي. د بي بي سي چین خبریال سټیون مکډینل کمساري لاسرسي کې د کورونو له همدغو غوسه شوو څښتنانو سره خبرې کړې. تاسو لیدلی شئ چې دې ودانۍ کې کړکۍ خال ښکاري.
دلته کورنیو پریکړه کړې چې هغه اپارتمانونو ته ولاړ شي چې دوی اخیستې دي خو لا هم نه دي ورسپارل شوي. موږ پوښتنه وکړه چې دلته څومره کسان ژوند کوي. شاوخوا 100 یا 200 کسان. موږ خپل ټول سپما د اپارتمنټونو په اغوستلو ولګوله. 15 کال تیر شول خو موږ لا هم پکې ژوند نشو کولی، نور یې نشو زغملی. نو اوس مو پلان څه دی؟ موږ بل غوراوی نه لرو. په وروستو کلونو کې د کورونا وبا له امله د پیسو ګټل ګران شوي دي، خو د کور او ګاډي پور لا هم پاتې دی. ودانۍ په ډېر ابتدایي حالت کې دي. تشنابونه او ان د ځان منځلو ځایونه نه لري او برېښنا هم له واړه سولره یا لمریز برېښنایي سیستم نه برابرېږي چې هغه هم ځینې وخت کار نه کوي. خانو دا د یو 6 کلن او د یو 9 کلن ماشوم د ویده کېدو ځای دی او دا جامې هم دلته زړېدلې دي. ما دا پلار وپوښت چې دلته د راتګ په اړه څنګه احساس لري. دا وایي زه ډېر د بېوسۍ احساس کوم. نه غواړو داسې ژوند وکړو خو د تللو لپاره بل هیڅ ځای نه لرو. د ژوندي پاتې کېدو لپاره دوی ټولو سره لاس یو کړی. اوبه باید له ماندې راوړي. د دومره ډیرو خلکو لپاره موږ هغه څه پخوو چې ښه یې پخولی شو. نو تاسو یو بل سره مرسته کوئ؟ هو، موږ لکه یوه کورنۍ داسې یو. دا ماته د ټولو ګډ پخلنځی راښیي. د شپې پخلي چمتووالی روان دی او زموږ لیدنه هم پولیسو په رسېدو سره ناڅاپي پای ته ورسېده. د فلم اخیستو ته مو نه پرېږدي او یو چارواکي موږ ته له دې ځایه د وتلو امر کړی. په ټول چین کې د کورونو نیمګړو پروژو له امله لاریونونه راپورته شوي او پر چینایي حکومت فشار راوړي. دا خلک نه پوهیږي چې څومره وخت دلته پاتې کېدی شي او د کور جوړولو چاره به یې بشپړه شي که نه، او دا کار چینایي ټولنې ته زیان رسوي. د لوبو خبرونه کې لومړی فوټبال د انګلند پریمیر لیګ کې نن 3 لوبې کې لومړی لوبه کې چلسي او لیدز سره مخامخ دي. ویسټ هام به بیا برایټن سره مخامخ وي. د نن ورځې په وروستۍ لوبه کې به مانچستر سیټي نیوکاسل سره لوبیږي. که نننۍ لوبه مانچستر سیټي د 2 ګولونو په توپیر وګټي نو به کړی شي چې د پریمیر لیګ جدول کې له ارسنال مخکې او د سر ځای ونیسي. بیا هم فوټبال د پریمیر لیګ په پرونیو لوبو کې ارسنال د ځګني لوبیز موسم ښه پیل ته دوام ورکړی او درېیمه پرلپسې لوبه یې هم وګټله. دوی بورنموث ته 3-0 ماته ورکړه. د پرون په نورو لوبو کې ټاټنام وولز ته 1-0 ماته ورکړه. د لوبې یوازینی ګول یې هم د ټاټنام بریدګر لوبغاړي هری کین وکړ. لیسټر سیټي بیا خپله لوبه ساوثهامپټن ته 2-1 وبایلله. سکوهانه کې بیا د اوکراین درانه وزن لوبغاړي الیکساندر اوسیک یو صوبه کې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته ډالۍ کړي خپل 3 واړه نړیوال لقبونه ساتلي دي. د 1200 پړاوونو وروسته د برېټانیا انټوني جاشوا ته د بیلو نمرو په پریکړه ماته ورکړه. سعودي کې د مخامختیا 13 سپتمبر لندن کې د اولکسي د بری له سره سیالي وه. اولکسي د 13 فبرورۍ د روسیې له یرغل وروسته پاوځ کې رضاکاره دنده پیل کړه، خو کیف کې د حکومت په سپارښتنه بیرته سکوهانې ته ستون شو. د تېر اونۍ د هند د ویش 15 کلیزه وه. هغه تاریخي شیبه چې دغه هیواد پکې پر 2 خپلواکو هیوادونو وویشل شو. شاوخوا 12 میلیونه خلک یې له امله له خپلو مینو بېځایه شول او تر 1 میلیون پورې پکې ووژل شول. ژوندي پاتې شوي چې اوس په عمرونو مشران دي په هغو سیمبولیکو او دیني خالونو چې د دوی ژوند یې ژغورلی د جګړې ډار او طرحه ورپه زړه کوي. ډېر ژوندي پاتې شوي بیا دلته برېټانیا ته کډوال شول. یوه 89 کلنه بیملا ډیوا هم پکې ده. د بي بي سي مونیکا پلاها یې په اړه رپورټ لري. په 1940 کال کې هند د برېټانیا له نیواکه آزاد شو، خو بیا په 2 برخو وویشل شو. مسلمان میشتو او هندو میشتو سیمو کې د هندوانو، سیکانو او مسلمانانو ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې. هندو میشته برخه نننی هندوستان او مسلمان میشته بیا پاکستان ونومول شوه. زما انا 14 کلنه وه چې پاکستان کې ورته وویل کور پرېږده.
موږ ټول وخت ډار شوي او وحشت په سر اخیستی وو. وسلوالو به کلیو کې دروازې ټکولې او هغه کسان به وژل چې د دوی له ډلې نه وو. خو دغه وحشتونو په منځ کې اتلان هم ول. هغوی پاکستانیان ول، زموږ گاونډیان. دوی زه واخیستم لوی دیوالي بخاري کې پټه کړم او تر مخ مې یو څه کېښودل. هغو خلکو زموږ ژوند وژغوره. له اوبو او خوراک پرته د څو ورځو په سفر کولو کې نیا او کورنۍ مې هند ته ورسېدل. خو زما د نیا خور له ډېرې ستړیا مړه شوه. موږ هغوی ته خپل پاسپورت او د مور خالونه وښودل. بیا یوې مذهبي نښې ښودلو سره د هغې ژوند وژغورل شو. فیمال په لومړي ځل د خپل ژوند په دویمه لسیزه کې تاتو یا خالونه ولګول. بس دومره پوهیږي چې ترې یې په 1940 کال کې همداسې یو تاتو لاره. زه مې مور ته ورغلم او ورته مې وویل چې دا یو مذهبي نښان دی. هغې ویل ښه نو بیا سمه ده، ستا تره هم همداسې یو نښان لاره. او بیا یې راته ویل چې تره مې په خپل بل مټ باندې خپل نوم ټاټو کړی و. زه لا هم د خبرې ژورې ته لاړم. داسې ډیر کسان ول چې ټاټو یې لاره او بیا لاړه. ما ته ویل ته پوهېږې ستا نیکه په خپل مخ 3 خالونه ایښي وو. ما ورته ویل څه؟ هو ویلې پر زنه یې 3 ټکي وو. موږ تر هغو چې زاړه نسل سره خبرې نه وي کړي په دې نه پوهېږو. او بیا پوهېږو چې ولې دومره مهمه ده چې له دوی باید ځینې کیسې واورېدل شي. شالینی یو تاریخ پوهه ده او دا د همدغو تاتوګانو او خالونو معناوې راسپړي. کورنۍ به ورته تاتو لرل د وجود په همغه یو برخه کې چې په مرسته یې وپیژندل شي. تر ډیره به د مرغۍ یا د ستوري نښان او دای په دې ویره کې کول چې ممکن د دوی د مذهب په اړه پوښتنه وشي او دوی کولی شي په اسانۍ سره خپل دیني هویت څرګند او ثابت کړي. د الینیا لاس کلنه وا چې له هندوستانه وتښتېدله. کراچۍ کې ژوند کاوه. ماشومه و چې له هغه ځایه ولاړه. کله چې هند سره وویشل شو نه اړه شوه چې له خپلې ټولې کورنۍ سره لاړه شي. له نسلونو وروسته کله چې موږ دوی پوښتو نو ژوند کې ډېر مخته راغلي او خوښ دي چې په اړه یې خبرې وکړي. فکر کوم دوی غواړي د هغه وخت کیسې وکړي او خوندي شي. 15 کاله وروسته ښایي زموږ د مشرانو تاتو او خالونه پیکه شي. خو دا راتلونکی نسل هڅوي چې زموږ د خاورې د ویش پر وخت زموږ د مشرانو کیسې ژوندۍ وساتي. د هندویش او پاتې شوی میراث په اړه مې رپورټ کاته. د خبرونې پای شبو کې خپل ویبپاڼه هم راپرانیزو. تاسو هم کولی شئ ورشئ که انټرنیټ لرئ BBC پښتو یا BBC.com/ پښتو ویبپاڼه ته. د سر خبرې هم د ویبپاڼه دی. طالبانو د پنجشیر او اندرابونو یا د اندراب ولسوالۍ بېلابېلو سیمو لپاره نوي امنیتي چارواکي ګمارلي دي. کولی شئ جزئیات یې پر BBC پښتو ویبپاڼه ومومئ چې په دغو کسانو کې یو ملا عبدالقیوم ذاکر دی چې پنجشیر او اندرابونو کې مهم امنیتي دنده ورسپارل شوې ده. پر BBC پښتو ویبپاڼه منتشر. BBC نړۍ دا خبرونه همدلته پای ته رسېدل. تر بل مو لوی څښتن.